چې الله سبحانه وتعالی موږ د هغه ټکو د استعمالولو نه منع کړي یو چې په هغې کې ښه معنی هم پرته ده او بده پکې هم پرته ده او د هغه بدې نه د دین دشمن فایده اخلي. کله چې یهود د رسول سلم خواله به راتلو نو صحابه کرامو به یو ټکی استعمالوه. رسول سلم به خبره کوله نو هغوی به یا رسول الله راعنا. راعنا مطلب دی په عربۍ ژبه کې یعنې زموږ لحاظ وکړه، موږ ته صبر وکړه، دا مسله بیا بیان کړه. او دا ښه خبره دې کې څه بدي شته؟ هېڅ بدي پکې نشته. یهودو د دې نه فایده واخیسته نو هغوی به دا وي خو ژبه یې پرې لږه کږوله راعینا نو زمونږ شپنکې او به راعینا او د عامو صحابه کرامو به دا مطلب چې دوی هم دغه شان خبره کړې کومه چې موږ کوو. لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله موږ بیا پوه وکړه، لږ صبر، زمونږ لحاظ وکړه. او د هغوی مقصد به دا و چې ته شپنکې یې، زمونږ بیزې ګړې ساتې. الله دا آیت نازل کو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تاسو دا ټکي مه وایئ وقولوا انظرنا. د دې په ځای انظرنا وایه مطلب چې موږ ته انتظار وکړه، موږ له مهلت راکړه. ټکی پې الله څه کو بدل کو. حالانکې صحابه کرامو ښه په صحیح معنی سره هغه وي. نو دا حضرت ټکی چې دی داسې خلک شته چې هغوی ادبا او احتراما وایي، چې ډېر دي چې هغوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضور صلی الله علیه وسلم وایي دا موږ ادب او احترام کوو. نو موږ په دوی باندې دا فتوا نه لګوو چې دا بې ادبه دي او یا دوی شرک وکړو یا دوی داسې او دغه. خو بل طرف ته بریلیان او صوفیا هغو د دې نه دا فایده اخلي، هغو هم د حضرت ټکی وایي، د هر چا سره یې وایي، صحابه کرامو سره، د رسول صلی سره، د اولیاء الله سره، کوم چې د هغوی بزرګان دي د هغوی سره. د هغوی په دې کې دا عقیده ده چې رسول سلم حاضر ناظر دی. په دې مجلس کې اوس رسول سلم حاضر دی، د پلانې بزرګ اوس دلته حاضر دی، ځکه وایي حضرت او ځکه وایي حضور. نو اوس په دې ټکي کې درنه دوه خبرې شوې. ښه خبره سړی زه احترام کوم یو، بل طرف ته غلطو عقیدو والا د دې نه خپله فایده اخلي. موږ به څه کوو؟ نه به استعمالو، پرېږدو. د دې په ځای د ادب او د احترام دپاره نور ډېر الفاظ شته. هېڅ ضرورت نشته چې موږ حضرت او حضور او دا ټکي استعمال کړو.